السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور محمد ثاقب الکوزی او نن زه تاسو ته وړاندې کوم د کبانو ساتلو یو نوې او جدید طریقه بایوفلاک. زما به کوشش دی چې تاسو زه ساده الفاظو کې او چټانه طریقه باندې پوهیږم. بایوفلاک بنیادی طور باندې یو داسې طریقه ده چې په کومه طریقې باندې مونږه په لږ ځای کې ډیر کبان ساتو او په کم خرچ باندې ډیره فایده اخلو. بایوفلاک کې بنیادی طور باندې دوه قسمه فارمینګ کیږي چې یو د کبانو فارمینګ دی او ورسره د بیکټیریا فارمینګ دی. دا هغه قسمه بیکټیریا ده چې کم انسان دوست او ماحول دوست بیکټیریا وي. دې بیکټیریا کار دا دی چې کم ایمونیا ګیس چې کم یو زهریله ګیس دی هغه د کبانو د فضلې نه او د هغې د جسم نه خارج کیږي هغه خپل خوراک وګرځوي، یعنی دا ټینک د ایمونیا ګیس نه صفا کی. او بل کومه فضله چې کم د کبانو نه خارج کیږي یا کومه خوراک چې هغه لاندې په تل کې کینی هغه واپس وړوکي ذرو ته هغه تبدیل کی چې هغې ته پروټین سیلز ویلی شي او دا پروټین سیلز د معمولی او ورکوټو ذرو په شکل کې په دې اوبو کې ګرځي را ګرځي. دغه ذرو ته چې کوم دی فلاک ویلی شي او په دې وجه باندې د دې طریقې نوم بایو فلاک دی. او دا فلاک یعنی دا ذرې دا د کبانو یو بهترین غذا ده. نو د دې په وجه باندې په دې سیستم کې زمونږه د خوراک خرچه هم کم راځي چې ای ته ویلی شي FCR یعنی فیډ کنورژن ریشو. په دې سیستم کې FCR چې کوم دی هغه 1.2 دی، یعنی یو کب چې کله 1 کیلو ته رسیږي نو هغه 1200 ګرام فیډ خوري او په عام تالاو کې د هغې FCR 2.0 2.0 یعنی یو کب چې کله 1 کیلو ته رسي نو هغه 2 کیلو فیډ خوري. بل په دې سیستم کې د بار اوبو بدلولو ضرورت هم نه، نو دا هغه علاقو د پاره یو ډیر بهترین د کبانو ساتلو ذریعہ ده چې په کم ځینو کې د اوبو تکلیف وي یا اوبه کم وي. او بل زما هغه رونو او خویندې چې کم سره ځمکې کمې دي ځایونه ورسره کم دي نو هغې دا کار په ورکوټ ځای کې هم په کورونو کې هم کولی شي. ما دلته کې ذکر د خویندو ځکه وکړو چې بعض زموږ خویندې د کاروبار په تکل کې او هغې په دې سوچ کې چې مونږ کم کاروبار کولی شو په کورونو کې ناست یو او کاروبارونه کوو، نو دا کاروبار د هغې دپاره یو ډېر بهترین کاروبار دی. نو د کم ځای په وجه باندې د دې دیکبال او خیال ساتلو هم ډېر اسان دي په نسبتو د غټو تلونو. اوس راځو مونږ د دې پیداوار ته. ما لومړی کې دا خبره وکړه چې مونږ د ډیر ځای میان هم په دې لږ ځای کې ساتلی شو. دا کم ټینک چې تاسو ته مخامخ دی د دې پیداوار په 7 میاشتو کې تقریبا 700 kg دی او دا پیداوار برابر دی د 2 جیربو تلو، ځکه چې عام طور باندې 2 جیربه تلو چې کم دی هغه 700 نه والا تر 1200 کیلو پورې چې کم دی په 7 میاشتو کې پروډکشن ورکوي. او حالانکه د دې ټینک د مرلو په لحاظ سره چې څونه ځای نیولې ده نیمه مرله دی نیولې ده. نیمې مرلې ټینک کې مونږه د 2 جیربو هومره کبانو پروډکشن اغستی شو. دلته په ذهن کې دا خبره راځي چې مونږ دومره ډیر کبان په دې وړوکي ځای کې څنګه ساتلی شو. نو عام تلونو کې یو کب د پاره ډیر زیات ځای وي نو هغې ته اکسیجن لیول هم سیوا وي او هغې چې کوم ایمونیا ګیس خارجي نو هغه په هغې کې کنټرول کیږي. چونکې په دې کې یو کب ته وړوکي ځای میلاویږي نو هغه وړوکي ځای کې چې کوم ایمونیا ګیس دا یو کب پیدا کوي هغه دا بیکټیریا کنټرول کی او کم اکسیجن چې د دې ضرورت دی نو هغه مونږه د مصنوعي طور باندې چې کم تاسو مخې ته وینئ دا بلبلې روزي دي ته ورکوټه شاندې پمپ لګېدلی نو هغه اکسیجن مونږ دې ته په دې طریقه باندې پوره کوو. دا خو شو د بایوفلاک تعارف او د هغې فایدې. د دې نقصان په هغه صورت کې واقع کیږي چې کله ته دې له توجه نه ورکې. هر کله چې ته دې ته سټینډ بای ولاړې دې ته توجه ورکې نو انشاءالله په دې کې هیڅ نقصان نشته دی. شرط دا چې کوم د دې اصول دي ته هغه اصول مطابق وګرځېږي. نن دا ویډیو به مونږ په دې ځای باندې بس کو
او ان شاء الله را روان ویډیو کې به مونږ د دې ترتیب سره طریقې باندې